په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. جناب صدر محفل، صدر جلسه او د دې علاقې بهادرو پښتنو ځوانانو همجوړو ټولو ته سلام. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې په دې حالت کې په دې بوډاوالي کې تاسو ماته د ملاقات د بهادرو پښتنو سره د ملاقات او د خبرو موقع راکړه. نو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. ځوانانو ظلمونه به څه ووایو، دې ټولو ووایي زه به د دې پاکستان ظالم ریاست کم ظلم یاد کم. زه د هاتي خیلو اګوله یاد کم، که زه د کیسه خانه اګوله یاد کم، که زه د ټکر او د بابړ ګوله یاد کم. دا ظالم ریاست د پښتنو اصلي دشمن دا پنجابي فوج دا نه غواړي چې پښتانه ترقي وکړي. واحد پښتون قوم دی په دنیا کې چې دی د پیغمبر علیه السلام په علاقه کور کې انفرادي اسلام واحد دا پښتون قوم چې دی بیچت قوم اسلام قبول کړی دی. دا ولې قبله چې دا یو پرامن قوم دا د امن حامیانو. لیکن افسوس چې د پاکستان نه وروستو پنجابي سامریزي فوج راغی او په دې علاقه کې داسې بدامني جوړه کړه چې ورشئ نن په هر کور کې وزیرستان کې او په دې علاقه کې اتیا او سلسل زره کسان شهیدان کړل. زمونږه په زرګونو بچي ژوندي روکړل. ای ظالمه د چا بچي جاړي ظالمه، ای د اسرائیلو نه سوا ظالمه د چا بچي جاړي. پلار دې ته بوتلی دی، پلار دې ته ژوندی روک کړی دی او د چا نه دې بچي روک کړي دي نو مور او پلار ورپسې جاړي. ای ظالمه دومره ظلم خو اسرائیل د خپلو مخالفینو سره نه کوي. نو زه دا خبره کوم چې ځوانان واورئ په مونږه تېره شوه، مستقبل ستاسو دی. د دې ظالمانو به په څه خلاصېږئ؟ په اتفاق، په اتفاق، په اتفاق. کوم قوم کې چې قومیت دی نو دا به ټول عمر د بل غلامي. لوی شی قومیت دی، ځان کې قومیت پیدا کړئ. او زه ځوانانو ته اپیل کوم چې راپاڅئ، راپاڅئ او د نر منظور پښتون ملا مضبوطه کړئ، ملا مضبوطه کړئ او اتفاق وکړئ، کوڅه په کوڅه خواره شئ او د دې ظالم سامراجي فوج خلاف خلق خبر کړئ. دا
خبر کئ خلق را بیدار کئ او اتفاق وکئ زه خبرې بس کومه نور مشران به ته وکړي خو زه به تاسو ته یو ناره درکوم او تاسو به چې نه منو د څوکیدار او د نوکر غلامي نه منو د څوکیدار او د نوکر غلامي نه منو د څوکیدار او د نوکر غلامي نه منو دا پیغام هر کوڅې ته او هر کور ته ورسوئ والسلام